د صدر صاحب په اجازه یو دوه قطعې وایم. بې کوره وږي تږي دا چې ځای په ځای پراته دي، بې کوره وږي تږي دا چې ځای په ځای پراته دي، د دې بې ګناه خلکو د حساب پکې څوک شته؟ د غیرو د مفادو په خاطر مونږ په جنګ یو، دا مړي چې پراته دي د پنجاب پکې څوک شته؟ مننه مننه. بې کوره وږي تږي دا چې ځای په ځای پراته دي، د دې بې ګناه خلکو د حساب پکې څوک شته؟ د غیرو د مفادو په خاطر مونږ په جنګ یو، دا مړي چې پراته دي د پنجاب پکې څوک شته؟ بله قطعه ده هسې مزاحیه غوندې. په منځ کې هیڅ نه و خادم صاحب، په منځ کې هیڅ نه و، په ما دې هسې شپې روڼ کړې، ستا د پروفایل تصویر څومره د فریب نه ډکو، او په میسنجر کې په تصویر کې سم ګلاب ښکارېدې، چې مخامخ راغلې نو مخ دې ټول د عیب نه ډکو. مننه. او بله قطعه ده چې حسن دې جوبن ته رسېدلی دی، زړه دې اوس د هر چا نه موړ شوی دی، او یاره صبرېده د نه ګران شوي دي، سم د ځوانۍ خوب در نه جوړ شوی دی. مننه. بله قطعه ده سر زړې جامې نورې زما د اغوستلو نه وې، نو په بېوسو ګاونډیانو ملازمې وکړه، کتاب پرېږدم زم د کویلې د کان په لور بېوسۍ، د خپلو ټولو ارمانونو جنازه مې وکړه. مننه. په اول ځل باندې مې دا قطعې ووې دا را سره وې. سر د غزل مطلع عرض د 3-4 شعرونه ویم. څوک کړي باچا د چا ټول عمر په خوارۍ ولګي، او ژوند داسې دی لکه چې داو د جوارۍ ولګي. او خادم صاحب ضرور د لاسه له مقتول د وجود وتې ګولۍ، ضرور د لاسه د مقتول د وجود وتې ګولۍ، بیرته چې راشي نو د خور په ککرۍ ولګي. مننه مننه. او په غدارۍ باندې ټاپې د بادرۍ ولګي، څوک چې مخلص وي په الزام د غدارۍ ولګي. او غزل شمه رومان شمه خیالونه راوړم، غزل شمه رومان شمه خیالونه راوړم، ستا په جمال چې مې نظر د شاعرۍ ولګي. او وینه ترې قیس صاحب وینه تې خلک سکي زخمي وجود تاب نه لري، زمونږ د معاشرې د دې سره مونږ د دې ټول د دې سره مخ یو. وینه تې خلک سکي زخمي وجود تاب نه لري، چې د رواج غشي په پلار د خاپیرۍ ولګي. او په خپله سملاستې چاړه دې هم په لاس کې ورکړه، ته به خبر شې چې چاړه دې په مرۍ ولګي. مننه. په خپله سملاستې چاړه دې هم په لاس کې ورکړه، ته به خبر شې چې چاړه دې په مرۍ ولګي. او خپله څوکۍ کې چې اختیار د بل په لاسو کې وي، ورکه شه تندر دې په داسې مشرۍ ولګي. او ستا اداګانې او نازونه د زغملو نه دي بیدروال صاحب، ستا اداګانې او نازونه د زغملو نه دي، هسې نه داغ د شاهد په خوددارۍ ولګي.